الله شته دی زما دریزه الله شته دی ګټلې مال به په وطن تعالی کوم ښاغلی نیاز محمد مومن له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمازو زه به یو څو قطعې بیا واورم د غزل دا زما د جلوهلي دید شوخي ده دا زما د جلوهلي دید شوخي ده نن رخسار کې په رقصونو دي سرخي ده او په امید مې د لیمو پیالۍ نیولي په امید مې د لیمو پیالۍ نیولي ښکاره کړې چې د غاړه سوراهي ده ډېر ښه او یو قطعه بله ده جي ارشاد وی په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړې په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړې دای سور شال ته د مقیشو کنارې جوړې کړې او لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړو لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړو د وخت چنګیزې د سرونو منارې جوړې کړې ډېر ښه د وخت چنګیزې مننه او یو بله قطعه هم د قومیت په حواله څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو خړ دی او کبرک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو خړ دی او کبرک دی دا بیا وای څنګه نه ډېره مننه څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو خړ دی او کبرک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو او دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري زګه دشمنان مې د داستار او د پلو شو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه اوس د غزل او څو شعرونه ارشاد وایي ستا پر راتلو به پرهرونه خنداګانې وکړي ستا پر راتلو ستا پر راتلو به پرهرونه خنداګانې وکړي سپرلیه راشه چې ګلونه خنداګانې وکړي او د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه د ننګ په پلونو د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه ابدالي راشه چې ننګونه خنداګانې او د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه ابدالي راشه چې ننګونه خنداګانې وکړي او د امن ورځې لږه راشه د افغان په فضا د امن ورځې لږه راشه د افغان په فضا چې په ګولو دا سوي غرونه خنداګانې وکړي د تندي ګونجې د خواره که د اخلاص په ښکلا د تندي ګونجې د خواره که د اخلاص په ښکلا چې د پرون جبین خالونه خنداګانې وکړي او شیبره ته به د نفاق کرانه کوزه شوله شیبره ته به د نفاق کرانه کوزه شوله بیا باغیار پورې وختونه خنداګانې وکړي او د آخري مقطع دی چې د وطن دا ازغن ماحول او د بارودو لګي د وطن دا ازغن ماحول او د بارودو لګي سبا د نیاز پکې شعرونه خنداګانې ډېر ښه مشره یو دوه شعر راته نور وایي ښه یو قطعه ورته بل ویم چې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې لکه چې خټې دیواله تولې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې لکه چې خټې دیواله تولې زما د سرو انګاري سترګو نظر لکه سکروټې چې واله تولې ډېره مننه دا ګران مشر نیاز محمد مومن صاحب چې ډېر خواږه شعرونه ته موږ واورېدل ما ته د صاحب شاه صابري او دوه شعر رایاد کړل چې ستړی ستومانه چې د کاره راځم ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم او د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا دپاره راځم ډېره مننه ستاسو مشاعرې دویم شاعر